ښه راغلاست. په تېر ویډیو کې ما د احمد او د شعیب یو اګزامپل درکړی او اوس به موږ خبرې کوو. یقینا ستاسو په ذهن په دا سوال پیدا کېږي که چیرې هم یو سړی د لایټ د سپیډ څخه هم زیات سي، چونکې د لایټ چې کوم سپیډ دی هغه 3 لکه کیلومتره پر سکنډ دی. که یو سړی مثال کے طور پر 4 لک کیلومتر پر سکنډ ولاړ سي، بیا به چش کېږي. در اوسه پورې چې کومه خبره موږ کوله، موږ دا خبره کوله که یو سړی د لایټ د سپیډ څخه در یو ځای پورې ولاړ سي یا یو داسې شی پیدا کړي چې هغه په دونه سپیډ کې، نو هغه سړی چې هغه په فیوچر کې ځي. لکه څه رقم چې ما په تېر چې کومه ویډیو کې ما د احمد او د شعیب مثال درکړی چې احمد چې ول هغه فیوچر له ولاړی، یعنی پر شعیب باندې 25 کاله تېر شول، پر احمد باندې خالي یوه غنټه تېره شوله. د دې دا مطلب دی چې احمد ولاړی فیوچر له. اوس خبره دا پیدا کېږي که چیرې موږ د لایټ د سپیډ څخه هم زیات شو، بیا به څه کېږي وروره؟ نو د دې سوال جواب هم آینسټاین ورکړي. که چیرې موږ د لایټ د سپیډ څخه مخته ولاړ سو، یعنی 4 لک کیلومتر په یوه سکنډ کې ولاړ سو یا 3.5 لکه کیلومتر په یوه سکنډ کې ولاړ سو، نو به انسان ماضي ته ولاړ سي. چې کوم پاست دی د انسان د هغه له به ولاړ سي. انسان مثال کې پر ما ماضي چې کوم تېر سوی دی، یعنی نن چې ده هغه جمعه ده او پرون چې هغه جمعرات ولو، د هغه د مخه بود ولو، د هغه د مخه منګل. نو که چیرې یو سړی په دونه سپیډ کې ولاړ سي، نو هغه سړی الټه ماضي ته ولاړ سي. یعنی د جمعې څخه به زه ولاړ سم جمعرات ته، یا به بوتله یا به منګل ته، هغه ډیپینډ کوي چې ته په څونه سپیډ کې روان یې. نو دغه شی دی که یو سړی دا ووایي چې ورور واقعي موږ ماضي ته کلای سو که نه کلای سو، نو د دې سوال جواب د هغه دی چې ورور که یو سړی د سپیډ اف لایټ څخه هم زیات سي، نو هغه بالکل کلای سي. فی الحال خو ساینس او د دې چې کوم میتھمیټیکل ایکویژنز دي هغه موږ ته دغه شان راشي. اوس آینسټاین خبره وکړه چې وروره سپیډ اف لایټ ته رسېدنګ هم یو ډېر ګران کار دی. هغه ولې؟ دا خبره وکړه چې څونه سپیډ ته ځان رسوي، مطلب څونه کوشش ته کوي چې زه د سپیډ اف لایټ ته ځان ورسوم. خو د هغه یو بل خطرناک دغه هم دی که یو سړی وغواړي چې یاره زه په یو موټر کې کښېنم، مثال کے طور په راکټ کښېنم، یو راکټ یو سړی ډیزاین کوي، یو راکټ ډیزاین کوي، ټیک دی، او هغه دا وایي چې یاره دا راکټ به خامخا 3 لک کیلومتر پر سکنډ ته به ځان رسوي. لیکن څه وخت چې هغه سپیډ اف لایټ ته ورنږدې سي، که د راکټ په انیشیل کې مثال کے طور پر وزن 1 کیلو، څونه دی سپیډ اف لایټ ته ځان ورسوي، د راکټ چې کوم وزن دی یعنی چې کوم ماس دی هغه به 20 کیلوی یا به 100 کیلوی یا به 1000 کیلو کېدای سي. خو ډیپینډ کې د کیلکولیشن لپاره، هغه کیلکولیشن زه اوس دلې نه کوم چې پر هغه سپیډ به د راکټ چې کوم وزن دی یا چې کوم ماس دی هغه به څه شي. نو دغه چې دی دغه شی چې دی د وزن بړاوېدنګ چې دی د دې ماس بړاوېدنګ له وجې انسان هغه سپیډ ته ځان نسي رسولی. دې ته موږ وایي دا کونسپټ چې دی دا هم په سپیشل تیوري اف ریلیټیوټي کې موږ ته آینسټاین راکړي. او دغه خبره ما په خپل بل ویډیو کې هم ویله ده چې کوم ایز ایکول ټو ام سی سکویر باندې کوم ما ویډیو اپلوډ کړل دی، هغه هم تاسو وګورئ چې هغه بیا څه ته ویل کېږي. ښه، اوس آخري خبره دا ده چې لینث کنټریکشن، یعنی لینث کنټریکشن بیا څه ته وایي. دا هم یو ډېر اهمه کونسپټ چې آینسټاین موږ ته د سپیشل تیوري اف ریلیټیوټي کې راکړي. هغه دا دی که مثال کے طور پر که یو سړی هغه یو راکټ او د هغه سپیډ
او ته د لرې سې مطلب و دا راکټ ته ګورې چې دا دې په هوا سو او د دې سپیډ دی مثال کے طور پر 0.2 سی 2 چې دی 0.2 سی چې دی سی چې دی هغه سپیډ اف لایټ دی ورور کنفیوز نه ساس سی چې دی هغه سپیډ اف لایټ دی که یو راکټ د 0.2 سی اف لایټ سپیډ سره روان نو هغه لینث به جلای او که یو راکټ هغه د 0.4 سی اف لایټ سره روان د هغه لینث به جلای یعنی څونه د یو شي سپیډ زیاتیږي دغونه د هغه لینث چې کوم دی چې کوم لینث دی هغه کم سي لینث کم سي خو دا خبر به ډیر پکې دا خبر پکې چې وروره ستا چې کوم ریفرنس دی هغه به ته به یو ځای ورته ولاړې و چې کوم کسان په راکټ کې دننه ناست دي هغه ته دا نور معلومیږي چې د دې لینث کمیږي بلکې د دې لینث هغه کس ته معلومیږي چې کوم کس د بندې ورته ګوري یعنی د مځکې څخه ورته ګوري هغه کس ته خالي اور معلومیږي چې کوم د راکټ چې کوم لینث دی هغه کمیږي جبکې کوم کسان چې په راکټ کې دننه وي هغه ته به دا شی نه سور معلوم د هغه رقم د ټایم دا هم دا کانسپټ دی د ماس دا هم دا کانسپټ دی چې کوم کسان د بندې ورته ولاړ هغه ته معلومیږي چې کوم کسان دننه وي هغه ته نور معلوم لکه څرنګه چې ما تیر ویډیو کې اگزامپل ورکړي چې کوم احمد دلو احمد سوسل چې کوم احمد دلو پر هغه باندې خالي یوه ګنټه تېره سوه جبکې پر شعیب باندې 10 کاله په مځکه تېر سول نو چې دا 10 کاله دي دا خالي و شعیب تر معلومېدای سي احمد به د هغه سوچ کوي چې وروره پر ما خو یوه ګنټه تېره سول سن په خلاصو نو دغه وله د آینسټاین سپیشل تیوري اف ریلیټیویټي کور ودان ډېره مننه او په آخر کې دغه خبره کوم چې زما چې کوم چینل دی پښتو ساینس اکیډمي هغه سبسکرایب کاس کور ودان ډېره مننه په دعاګانو کې مې یاد ساتئ الله حافظ